دا اوس یو قانون پاس شوی دی قانون دا دی ته په دې قانون سر خلاص نور په دې قانون کې زه نه غږېږم علماو ډېر بحثونه پر دې باندې کړي دي خالي وضاحت درته کوم او د دې قباحتونه درته بیانوم ترانسجنډر اول حکم دا دی چې کړی دی د دې دا دی چې کم کس ځان په هر رقم باندې خوشحالي هغه رقم دې ځان واړي او بیا دې هغه کار وکړي اوس یو سړی که نر دی هغه غواړي چې زه ښځه شم هغه د په شناخت کارت کې په آی ډي کارت کې د خپل نوم ښځه ولیکي د ښځې نوم د ځان انتخاب کې جنس دې ښځه ولیکي بیا دا ښځه شول نارینه ښځه شول بیا د دې حکم چې سونه څه ګناه یې وکړه ګناه دا ده چې دا بیا د ښځو په محفل کې آزاد دی ښځه به پرده هم نه ځینې کوي ښځه به د دې وخته کپړې هم بدلولی شي په ودو کې به هم شرکت کولی شي عام شو دا او که نر ښځه وغواړي چې زه ځان نر جوړ کړم هغه د په خپل شناخت کارت په آی ډي کارت هغه ځان ولیکي چې زه د دې باره زما نوم پلانکی دی زه نر شم دا بیا راواوښتل نه بخواد یوازې اسلام لونګي تړلو ته نه وایي یوازې اسلام ږیره پرېښولو ته نه وایي یوازې اسلام لمونځ کولو ته نه وایي د اسلام په احکاماتو به ځان خبره یې کړه په 1994 کې نړیوالو یو کانفرانس جوړ کړی په دې کانفرانس کې ډېر ملکو شرکت کړی دا کانفرانس چې جوړ شوی د دې لپاره چې باید د ښځو لپاره یو سهولت وشي هغه کې څو شیان پاس شوي یو شی دا کې پاس شوی و چې نر د نر سره ښځه د ښځې سره باید نکاح وکړي نارینه که وغواړي د نارینه سره د نکاح کوي ښځه که وغواړي د ښځې سره دوم شی په دې کې دا بیان شوی چې ښځه که د کور کار پر دې باندې جبري نه لچوي که په کوي تنخوا دې ورکوي لکه یو مزدور چې ټاکلی دریم قانون په دې کې دا پاس و کومه ښځه چې ستا زوی یا ستا بچی په نس کې ګرځي حمل پر دغه حمل به ته به دې ته تنخوا ورکوې واورئ دا حربې پر موږ هم را روانې دي دا په 1994 کې هلته سوی و دا دې رالې صفا یې راورسېدل په 2000 څو دې څلورویشت وي که 22 دي په 2022 کې دغه دې دلته راورسېد دا هوا به راورسي نور به هم راورسېد او بل قانون یې دا لګولی و که کومه ښځه په کومه ورځ باندې بیا د مینه کوروالي ته شوق نه کېږي نارینه په زور کوروالي ورسره وکړي دې ته به د زنا بالجبر سزا ورکول کېږي خپله کورواله نن سبا دغه په مسلمانانو کې هم نشي شته نن پاکستان کې دا بیل بیا پاس شوی دی ترانسجنډر دا بس پاس نر کولی شي د نر سره واده وکړي ښځه کولی شي خپل جنس بدل کړي بس څه دی خالي د دغه د حلې لپاره زم جنس بدلوم بس بیا د هغه سره په هغه جنس باندې شکل کېږم که زما یو نر خوښ و اوله وار ځان په ښځه باندې اړوم العیاذ بالله بیا د هغه سره واده کوم باره د نر سره واده شو لواطت پکې عام شو دې کې قباحتونه وګوره کم کس چې دغه بیل پاس کړي دا واورئ دا فتوار کم کس چې دا بیل پاس کړي او په دې کې نیت دا وي چې د نر او د نر سره واده وکړي ښځه د ښځې سره واده وکړي دا د قرآن د قانون خلاف قدم ایښودل دی دا حرام دی او که عقیده هم د جواز دا سړی مرتد دی دا سړی مرتد دی که عقیده هم دغه دا بیل اوله وارې په بهانه پاسو بهانه څه شو بهانه دا وه چې نن سبا دا خواجه سران چې دی یا موږ ته چې هجراګانو نرسوژانو ته وایي دا په معاشره کې بیخي ډېر سوي دي هېچا د دې حقوقو ته پاملرنه نه ده کړې نه نر دی نه ښځ دی باید دی خپله انتخاب وکړي که په نر کې کېږي هغه ته د نر شناخت کارډ ورکړي د نر په یونیورسټي کې دی سبقان ووایي هلته په مدرسه کې سبقان ووایي که ښځه ده باید دی خپله ځان ښځه کړي هلته سي په دې نامه پاس ګوري تاسو لږ تحقیق وکړئ دا کې اصل کې درې نومونه دي یو ترانسجنډر دی او دوهم چې کوم دی په دې باره کې چې کوم دی هغه راځي انټرسیکس هغه دې ته ویل کېږي چې هغه نرسریان چې هغه په معاشره کې دي د هغو د حقوق د حفاظت لپاره باید هغوی ته پاملرنه وشي د هغوی حفاظت وشي د دې لپاره په کار دا دی چې دغه نوم ورته ایښودل شوی دی انټرسیکس هغه د نرسریانو په حقوق کې دي ترانسجنډر ولې ورته کښې شوي دا انګریزي نومونه دي موږ خو په پوهېږو دا اوس یې سره کوي لیکن په دې کې ډېر شیان پرته دي لهذا عزیزانو مه بېدېږئ دا نن دغه بیل پاسو هر څوک کولی شي چې نر سره واده وکړي العیاذ بالله ښځه د ښځې سره واده وکړي خپل هم جنس پرستي پکې عام کړي د لوط علیه الصلاة وسلام قوم چې په کوم عذاب اخته وه انکم لتأتون الرجال تاسو نارینهو ته العیاذ بالله په لواطت باندې راځئ ښځې هم ستا په دې معاشره کې کوم عذاب چې د لوط علیه الصلاة وسلام پر قوم وشو دا قوم به دا عذاب خوري او په دې کې بله قباحت واورئ په دې کې اسلام موږ ته دا ممانعت کړی دی چې یو نر دې د ښځو سره نه یو ځای کېږي او ښځې دې د نر مجلس ته نه ورځي دلته د نارینه لپاره د ښځې په مجلس کې د شرکت لپاره یو غټ حیله جوړه شول هغه ورته جواز پیدا کړي بیا غټ حرام شي ته یې جواز ورکړي نارینه او ښځې ته کتل حرام دي تا په یوه بیل باندې هغه جنس واړوئ ورته کتل دې ورته روا کړي دا حرام ته دې حلال وویل دوم دا یو ښځه که غواړي چې د نارینهو په شکل کې د نارینهو په مجلس کې شي هغه دپاره د فاحشي یو غټه ذریعه دې وګرځو
د زنا یو غټه زنا دې وګرځول هغه ښځې دې ته وهڅول دا یو قباحت دوم قباحت دا دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم الله او فرشتې لعنت پر دې کسانو باندې ویل دي کم کس نارینه چې د ښځو مشابهت کوي یا ښځه د نر مشابهت کوي دوم خبره ته څه حیثیت لرې چې دې ته اختیار وکړې ته څه حیثیت لرې که دغه هجره دغه نرسږۍ په علاماتو کې د نرو خواته خو تا د ده په خوښه په ښځو کې حساب کوي اسلام اجازه درکړي حدیث کې د مشکات شریف یو روایت دی یو نرسږۍ یې کور ته ورغلی و د ښځې حالات یې بیا په بابان باندې ویلو دا الله رسول صلی الله علیه وسلم د نور څخه قطعا نرسجان په کور کې مه پرېږدي دا ښځې نه دي دا بند کړي د کور نو تا خو اجازه ورکړه د خدای د رسول د قانون خلاف دې وکړي او دا جواز تا ورکړي ته وګوره تا کم حیثیت ځان ته ورسوي حرام دي حلال نه کړه لهذا د دې بالقطعا موږ ممانعت کو د امام او د اسلام د یو عالم په حیثیت باندې د دې قطعا تردید کوو په هره کوشش چې زموږ د دې رد په وس پوره دا بیا کوو او ټول مسلمانان باید د دې خلاف اواز پورته کړي